بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیلا میری متاثر دی پنتون لو خانم. زمون د نن درس پروجیکټ چې دی دوستانو دغه یو پروجیکټ سادهول دی چې تاسو ته ان شاء الله په فوټوشاپ کې په نن ویډیو کې چې تاسو ته زه کار کوم. راځو خپل درس چې دی شروع کوو. په نن پروجیکټ کې چې دی دوستانو تاسو ته به زه په جنتري باندې کار کوم. دغه جنتري چې دی د میز په سر باندې چې کوم جنتري خودل کېږي هغه جنتري یادوم تاسو ته. د جنتري د جوړولو لپاره چې د راځم خپل فوټوشاپ خلاصوم چې دلته ما سره الریډي چې دا خلاص دی. بیا زه راځم دوستانو فایل ته، دلته چې د نیو د جنتري سایز چې د دوستانو تاسو کلاینټ یا هغه مشتری پورې اړه لري چې کوم سایز تاسو ته ورکوي په هغه باندې بیا تاسو کار وکړئ. خو سټانډرډ سایزونه چې تاسو کولی شئ د ګوګل څخه راواخلئ. دلته ما تاسو ته یو سره اغستې سټانډرډ سایز راغستې چې 250 پر 215 ملي متر پورې چې دی د دې سایز دی. بیا زه راځم دوستانو خپل فوټوشاپ ته بیرته. دلته چې دی دوستانو زه ورته 2000 پکسله پر تقریبا 1250 پکسله چې دی دا ورته زه اندازه ورکوم. بیا دغه ریزولوشن چې دی دوستانو که چېرته تاسو دغه جنتري جوړوئ او بیا دا چاپ ته ځي نو د هغه ریزولوشن چې دی 300 چې واخلي بهتره ده چې چاپ کې ښایسته راشي. که چېرته نه چاپوئ نو خپل کارونه یا سمپل لپاره جوړوئ نو هغه کې هم تقریبا 300 ښه دی، خو چې څومره پورته وي بهتره ده. چون زه څه چې دی 300 نه ورکوم تر څو کېدای شي کار کې بیا راته لږ دغه فوټوشاپ چې دی دا راته لږ سلو کار وکړي. زه ورته 1.5 ریزولوشن ورکوم. کلر موډ چې دی که چېرته هم ویل تاسو دا پرنټوئ نو CMYK کې چې دی دا ورته انتخاب کړئ. که اوس تاسو RGB ته واخلئ د دې هغه موډ او تاسو ولګئ چاپ ته، بیا تاسو ته هغه CMYK کې کار کوي. کوم رنګونه چې دلته ما اغوستي هغه رنګونه چې دي ټول دوباره چې د هغه تت کېږي او خپل څه چې دی تغیر ورکوي، خپل هغه اصلي رنګ چې دی هغه تغیرېږي. زه ورته RGB انتخابوم، کریټ باندې کلیک کوم تر څو یوه صفحه ماته خلاصه شي. اوس زه راځم دوستانو دې صفحې ته چې دی یو عکس راولم. دا لږ زه کوچنی کوم داسې. بیا راځم فایل ته، پلیس امبیډډ په دې زه کلیک کوم. دا عکس چې دی ما د څه نه ډاونلوډ کړی د پکسپاین او انپلش نه مې ډاونلوډ کړی. تاسو هم کولی شئ چې لاړ شم دغه ویب سایټونو ته دا تاسو ځان ته را ډاونلوډ کړئ. زه ورته دا انتخابوم دوستانو یا دغه انتخابوم ورته. دا به لږ دې خواته کړم، دا به لږ غټ کړم، د دې کونج نه رانیسم تر دې ځای پورې. که چېرته ستاسو فوټوشاپ اولډ ورژنونه وي نو تاسو شفټ ورسره ونیسئ تر څو د عکس کوالټي خراب نشي. اوکې، اوس چې دی دوستانو دلته زه یو شیپ راولم. دغه شیپ ټول ته ځم، په دې زه کلیک کوم. البته یو خبره تاسو ته باید زه وکړم دوستانو چې دا زه د جنتري پوښ جوړوم. دا فرنټ اول صفحه چې مثال پوښ چې د کور دا ورته جوړوم، هغې نه پس بیا په جنتري باندې دننه کار کوم. دا ورته زه انتخابوم. د دې هغه سټروک چې دی دا ورته زه نن انتخابوم، په دې زه کلیک کوم. دا لږ پاسه وړم داسې. دغه رنګ چې دی دوستانو د دې کلر کوډ چې دی دغه کلر کوډ دی. رنګونه عموما چې تاسو انتخابوئ تاسو به هماغه کلاین مطابق چې تاسو ته کوم رنګونه وایي هغه د هغې لوګو یا څه چې دی دوستانو کلر برنډینګ چې دی کوم کلرونه چې تاسو ته لس ورکوي یا د هغې مثال فلایر یې بروشر یا ویبپاڼه لري کوم رنګونه چې هغه کې استفاده شوي نو تاسو مجبور یاستئ چې هغه رنګ استفاده وکړئ تر څو هماغه د دې هغه برانډینګ چې دی هغې سره باید میچینګ وکړي. اوکې باندې زه کلیک کوم. اوس زه راځم دوستانو دې نه زه یو کاپي اخلم. د کاپي د اخیستلو لپاره څو طریقې مې تاسو ته ښودلي وو، خو اسانه طریقه دا ده چې په دې شیپ باندې کلیک وکړئ، الټ ورسره ونیسئ. الټ ورسره ونیسئ، داسې لاندې راکشې کړئ، دې نه کاپي اخیستل کېږي تر دې حده پورې. بیا راځم دوستانو دلته یو بل شیپ رسموم. دغه شیپ ټول ورته انتخابوم، ریکټینګل دغه ځای نه راډریګ کوم تر دې حده پورې تر دې ځای پورې. که چېرته بیا کم زیات هغه بیا وروسته هم کولی شو چې دا لږ کم زیات کړو دوستانو تر دې ځای پورې. په دې زه کلیک کوم. د دې سټروک هم چې دی دا نن دی صحیح دی دوستانو. دا زه راځم دا ورته زه اپسیټي چې دی دا ورته 80 نیسم دې حده پورې. اوس چې دی دوستانو یو څه دلته لیکم. د لیکلو نه مخکې چې دی دوستانو زه راځم لوګو دلته راوړم. ما سره چون لوګو نشته یو ډیمي لوګو مې پیدا کړی، هماغه تاسو ته راوړم دلته پلیس کوم. راځم فایل ته، اوپن ته. په ډیسکټاپ کې چې مې دی دوستانو لوګو دی، دې لوګو باندې دوه کلیک کوم. دا دی لوګو. دا ورته زه داسې رانیسم. لوګو باندې زه کلیک کوم.
دلته را ډرګ کوم دا زه بندوم کنټرول ټي دا بل کې زه غټ کوم دس اوس چې د دوستانو د دې رنګ ته چې د تغییر ورکوم د دې لوګو رنګ ته البته بیا زه راځم دلته بلندینګ اپشن ته کلر اوورلې باندې زه کلیک کوم دغه زیړ رنګ ورته زه انتخابوم اوکې دا زه رانیسم دوستانو دا په ټاپ باندې راوړم دلته بیا زه راځم دوستانو دغه شیپ انتخابوم کنټرول ټي وهمه تر څو د دې شیپ منټس چې دی هغه زه معلوم کړم بیا یو خط کش چې دی دا ورته زه راوړم داسې اوکې وبخئ دلته زه دغه دی د دې شیپ منټس چې دی دغه دی دوستانو بیا زه اوکې اوس چې دی دوستانو راځم ټیکسټ ټول ته دلته یو سلیکم یو کلیک کوم دلته دوه کلیک اوس کوم دوستانو دلته زه لیکم کلندر اوکې د دې رنګ ته چې دی دوستانو زه تغییر ورکوم دا زه لږ سپینوم په دې کلیک کوم راځم دغه رنګ ورته انتخابوم البته سپین اوکې بیا اوکې دا بل پورته وېسم دوستانو تر دې حد پورې دینه یو بل کاپی اخلم الټ ور سره ونیسئ دلته یو کاپی وباسئ ورته دوه کلیک بیا کوم دی باندې دلته زه لیکم چې 2025 بیا اوکې بیا لږ دا دلته راولم زه بیا چې د دوستانو زه راځم یو شیپ دلته زه رسموم البته سپین رنګ باندې تر دغه حده پورې د دې رنګ ته چې دی زه سپین ورکوم دوستانو داسې سټوک چې دی دا ورته زه نن انتخابوم دا به لږ زه ځان تر نور هم رانږدې کړم وښئ دا به لږ کوچنی کړم داسې د 2015 دا د لګټوم دوستانو کنټرول ټي دا به د دې حد پورې چې دا به زه غټ کړم بیا لږ دا زه زوم آوټ کوم د دې الاینمنټ باندې کار کوو دوستانو ښه دا به لږ زه نور هم لاندې کړم داسې دا به لږ راښکته کړم دا به لږ غټ کړم دوستانو داسې دې حد پورې اوس چې د یو خطکش راخلم دوستانو دلته یو خطکش پرېږدم او دلته چې دی یو بل خطکش چې دی پرېږدم تر څو دغه کلندر چې دی دوستانو د دې سایز چې دی د 2015 ته برابر شي بیا ټیکسټ ټول ته ځم دوستانو دلته د دې ټیکسټ ټول د کرکټر چې کوم اپشنونه دي باندې زه کلیک کوم دغه ساحه چې دی دوستانو د دې فاصله د ورډونو منځ کې چې کوم فاصله ده دا ورته لږ زه زیاتوم اوس که چېرته زه 10 واخلم نه فکر کوم دی کې به 50 چې دی مناسب به وي بله ګورئ دوستانو کله چې تاسو ډیزاین کوئ نو الاینمنټ ته چې دی ډېر پام وي باید ځکه چې د ډیزاین چې کوم ښایستهوالی راځي ټول د الاینمنټ وجه ده که چېرته الاینمنټ مو نه وي لوستلی نو د ګرافیک ډیزاین چې کوم قوانین تاسو کولی شئ چې هغه ځان ته وګورئ دوستانو یا مطالعه کې یا د ګرافیک ډیزاین چې کوم قوانین تاسو کولی شئ په همدغه چینل کې چې دی هلته ما اپلوډ کړی تاسو وګورئ بیا زه راځم دوستانو په دې 2 کلیکه کوم د دې رنګ ته چې دی دغه زیړ رنګ اخلم داسې اوکې بیا اوکې بیا زه دا زوم آوټ کوم دلته چې دی یو څه بل هم لیکم په دې زه کلیک کوم دوستانو
دلته لیکم مثال هپی نیو ایر. د دې ټیکس نه چې زه کوم استفاده کوم دا سیرا په نوم باندې د دوستانو تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ نه ځان ته ډاونلوډ کړئ. د دې هغه چې کوم بولډنس دی یا بولټ دا ورته زه لږ نری کوم، فکر کوم دا به مناسب وي، نه میډیم به ورته ریګولر صحیح دی دوستانو. په دې ځای کې لږ کوم، بیا زه راځم د دې سایز چې دی دوستانو دا ورته 15 ونیسم. بیا زه رانیسم دا، بیا راځم دوستانو موف ټول ورته انتخابوم. بیا به دا لږ لاندې کوم داسې دوستانو، بیا به کنټرول ټي دا به لږ کوچنی کوم دوستانو تر دې حده پورې داسې. دا به زه لږ بولډ کوم، راځم ټیکسټ ټول ته، بیا د دې هغه میډیم به واخلم داسې. اوس صحیح شو دوستانو. بیا یو څه لیکم دلته لاندې، بیا راځم ټیکسټ ټول ته، دلته دغه ساحې نه چې دی دوستانو دې باډي نه تر دې حده پورې دی یو څه لیکم تر دې اندازې پورې. دا به زه لږ لاندې کوم داسې، بیا زه 2 کلیکه کوم داسې کنټرول A. د دې سایز چې دی 15 چې دی دا ورته زه 14 نیسم مثال. اوکې دا به لږ داسې لاندې کوم، دا به م راښکته کوم لږ، کنټرول ټي به وهم، دا به لږ زه سایز چې دی د دې به لږ نور هم غټ کوم تر دې حده پورې. دا به داسې لاندې کوم، په دې ځای کلک، بیا په دې ځای کلک کوم دوستانو کنټرول A. د دې سایز چې دی دا به هم لږ نور هم کوچنی کوم، 11 فکر کوم به مناسب وي. اوکې د دې رنګ تم چې دی دوستانو دا هم زه سپین رنګ اخلم، 2 کلیکه کوم کنټرول A. راځم دلته دوستانو سپین رنګ ورته انتخابوم. اوکې اوس چې دی دوستانو دا به لږ نور هم راښکته کوم داسې، دا به دې سره وجنګوم داسې. دلته چې دی دغه لوګو د دې سایز به لږ کوچنی کوم معمولي. اوکې دلته به دا راولم، بیا یو څه لیکم، دلته راځم دې باندې یو کلیک کوم، دلته زه لیکم ورته چې یور لوګو. دا به پاس ویسم، د دې سایز ته تغییر ورکوم دوستانو. راځم دلته بیا ټیکسټ ټول ته راځم، د دې سایز فکر کوم 8 به وي، 8. اوکې دلته کنټرول ټي دا به لږ غټ کوم. داسې په دې ځای کلیک کوم دوستانو، دا به لږ میډیم به ورته ریګولر ورته انتخاب کوم، دې حده پورې به صحیح. 2 کلیکه کوم دې باندې، زه راځم سپیس نیسم ورسره، دا به لږ نور هم غټ کوم. د دې رنګ چې دی دوستانو دا به ورته انتخاب کوم، دا زیړ به ورته انتخاب کوم. اوکې بیا راځم دا لږ زوم آوټ کوم دوستانو داسې. فکر کوم دا اوس صحیح شو دې حده پورې. بل راځم دوستانو د دې دغه عکس چې دی د دې رنګ ته تغییر ورکوم ترڅو دغه رنګ سره چې دی لږ میچینګ وکړي. ګوره عکس ورته زه انتخابوم، بیا راځم ایمیج ته، اډجسټمنټ ته، هیو سچوریشن باندې زه کلیک کوم، کلرایز ورته زه انتخابوم. دغه رنګ چې دی دوستانو وګورئ دا ځای ورته انتخاب کړئ، دغه رنګ او دغه رنګ چې دی دا سره میچینګ کړئ. اوکې وهمه زمونږ د جنتري چې فرنٹ سایډ دی دوستانو دا ساس شو. دغه ځای کې لږ فاصله شته، زه کنټرول ټي وهمه داسې، دا به لږ ورته لږ غټ کوم دی حده پورې چې فکس واخلي. اوکې
اوس چې دی دوستانو دا فایل چې دی زه سیف کوم ځان سره. زه راځم فایل سیف په دې زه کلیک کوم. مثال ډیسکټاپ ته راځم. دلته زه ورته لیکم چې 2015 کلندر. صحیح شو؟ سیف. اوکې. اوس چې دی دوستانو د دې فرنٹ یا زموږ کور چې دی دا ساس شو. اوس زه راځم د جنتري چې کوم منت یا میاشت دی د جنوري هغه زه ورته اول جوړوم. نو د دې کار لپاره چې دی دوستانو همیشه چې تاسو جنتري یا کوم داسې یو کوم فایل باندې کار کوئ چې هغه څو پیجونه وي نو کوشش وکړئ چې دغه په فوټوشاپ کې دغه فایل هم چې دی په یو فایل کې دغه نور فایلونه چې دي په یو فایل کې باید پراته وي. مثال زه غواړم چې دا جنتري ساس کړم. اول ما د جنتري کور جوړ کړم. اوس زه راځم د دې میاشت باندې کار کوم جنوري میاشت باندې. نو دلته زه راځم دوستانو دغه څه مکمل چې دی دا ټول لیرونه چې دي دا ورته یو انتخاب کوم. دلته بیا راځم شفټ ورسره نیسم تر دې ساحې پورې چې دی دا ورته وایم ټول راته یو ګروپ کې کا. نو په دې زه کلیک کوم په دې فولډر باندې دا ټول چې دی یو ګروپ ته شو. دلته دوه کلیک کوم. مثال دلته زه لیکم چې کور. البته دا د جنتري کور شو. اوکې. اوس زه راځم په همدغه فارمټ کې چې دی په همدغه فارمټ کې زه غواړم چې د دې میاشت یا منت چې دی هغې باندې زه کار وکړم. د دې څه چې دی د دې ګروپ لیر نه زه یو کاپي اخلم. دا انتخاب کې دوستان دلته راشي په دې را ډرګ کې دې نه کاپي واخیستل شو. که چېرته زه راشم دغه کور چې دی دا انویزیبل کړم یا هایډ کړم نو دغه څه چې دی د جنوري میاشت چې دی دغه لیر چې دی دا راته کاپي کړم. په دې زه دوه کلیکه کوم دوستانو. په دې زه لیکم چې جنوري میاشت. مثال که چېرته تاسو 12 میاشتې جوړوئ نو بیا جنوري چې ساس که جنوري نه کاپي واخلئ فبروري شو مارچ اپریل همداسې مخکې ځي تر دسمبره پورې. بیا دا فایل چې دی بیا تاسو کولی شئ چې مکمل پی ډي اف کې سیف کړئ او چاپ ته ولېږئ. زه راځم په دې زه کلیک کوم دوستانو. اول خو دا لوګو چې دی دې ته ضرورت نشته. په دې زه کلیک کوم. دا زه ډیلیټوم. دا هم زه ډیلیټوم. دا کلندر چې دی دا لږ پاس وړم د لوګو په ځای باندې. په دې زه کلیک کوم دوستانو. دا زه لیکم چې مثال 01 یعنی جنوري اول میاشت. صحیح ده 01. اوکې. دا زه راولم د حده پورې د لوګو په ځای باندې. دا به هم لږ پاس ویسم داسې. دلته زه لیکم مثال چې جنوري URY. اوکې. کنټرول ټي. دا به لږ پاس ویسم وبخئ. دا به لږ پاس ویسم تر دې ځای پورې. اوس چې دی دوستانو دا به هم لږ پاس وړم داسې. په دې زه کلیک کوم. بیا راځم د هفتې چې کوم نومونه دي دوستانو هغه زه ورته دلته لیکم. دوه کلیک کوم په دې باندې. دلته زه لیکم مثال سنډې نه شروع کېږي SUN بیا یو سپیس دوه سپیسه ورکوم. بیا ټي سنډې منډې دی MON یو دوه. بیا ټیوزډے چې دی TUE بیا یو دوه سپیسه. بیا وینسډے WED دی یو دوه. بیا چې دی THU دا بدله غټ کوم. وینسډے د E شو د D. بیا هغې نه پس چې دی بیا هغې نه پس چې دی دوه سپیسه FRI فرایډے. اوکې. دا به داسې راواخلم دوستانو تر دې حده پورې. اوس زه راځم دوستانو د څه چې دی د سنډې منډې دې ته چې کوم نمبرونه دي هغه ورته زه رسوم. دې نه به زه یو کاپي بله هم واخلم دوستانو دې حده پورې. دا به زه لږ ځان ته غټ کړم.
کنټرول ټي دا به دې ځای پورې راولم دا دې ځای پورې د دې الاینمنت د دې نه لاندې چې د دې سره برابر او د پاس چې دی دې سره برابر و دوستانو خیر هغه به الاینمنت باندې کار وکړو دلته به زه راشم اول فکر کوم دلته مانه څه پاتې دی دوستانو دلته سټر دی پاتې دی SAT او دا به ډي کوم اوکې دا به لږ منځ ته راواخلم د دې سایز چې دی دا به لږ تغیر ورکړم دې ته خیر هغه بعداً هم کېږي مشکل نشته دا به زه اول به لیکل وکړو دلته د دې میاشتو نومونه د دې ورځو تاریخونه په دې یو کلیک کوم دلته ورته لیکم مثال 01 اوکې د دې سایز به زه کوچنی کوم دا شل به واخلم داسې بیا به دا بولډ دا به ریګولر راواخلو فکر کوم دا صحیح دی دا به زه لږ غټ کوم داسې بیا به دې نه کاپي واخلم دوستانو داسې دا به دلته راولم داسې اول کوشش د دې رنګ ته چې دی تغیر ورکوم دوستانو چې دا به زه راشم داسې دا به وایټ واخلم اوکې دا به دوه کم د دې رنګ ته هم چې دی دا به ورته زه سپین کم داسې اوکې بیا اوکې اوس چې دی دوستان دا زه بېرته زوم آوټ کوم د دې دا سایز چې دی فکر کوم دا غټ دی 15 به ونیسم اتلس دا به اتلس کو خیر دا به بیا وروسته مو ګورو مشکل نشته چې اوس موږ ته معلومات نه کېږي ځکه چې بیا به راشم د دې نه به زه کاپي واخلم دوستانو دغه ځای پورې صحیح شو دې نه به هم کاپي واخلم دې منځ ته برابر کړو دې نه به هم کاپي واخلم داسې بیا دې نه کاپي اخلم همدارنګه دې نه کاپي اخلو دا ما اخلو بیا اوس زه راځم دوستانو دا درې کوم د دې رنګ ته تغیر ورکوم چون سنډې دی دا ورته زیړ تیار واخلو دلته چې بیا دوباره راتلو ته ضرورت نشي اوکې دا به زه څلور ولیکم دلته 15 دغه شیان حوصله غواړي دوستانو که چېرته تاسو یو موفق ګرافیک ډیزاینر کیږئ دغه شیان واقعیت چې حوصله غواړي چې یو خط لاندې باندې نه ډېر میده کاري ده پکې دوستانو دا به زه اته کم او دا 9 اوس زه راځم دوستانو د دریو نه کاپي اخلم تر 9 پورې درې چې دی دا ورته زه انتخابوم راځم تر 9 پورې شفټ نیسم ورسره تر څو دا انتخاب شي دا به زه داسې ګروپ کوم دلته به ورته ولیکم مثال چې دریو نه 9 پورې اوکې دا به دې نه زه کاپي واخلم داسې دا موف ټول چې دی دا به ورته انتخاب کوم دا به زه لاندې کوم داسې دې حده پورې بیا راځم دوستانو دا به زه لس کم داسې لس اوکې یولس
دا 12 دا 14 دا 14 دا 15 دا 14 دا خط پرې دوخه کې دي چې د دې نه استفاده وکړو. بیا زه راځم دوستانو د دې چې کوم کاپي ما اخیستی و په دې زه کلیک کوم. دلته زه لیکم مثال چې دا څه چې ما لیکلې لسونه نیولې تر څو پورې ده 14 پورې انټر. دا زه بیا کاپي کوم دا دلته لیکم چې 14 تر څو راځي خیر دا بیا ولیکم دې باندې یو کلیک کوم دا به لږ نور هم لاندې کوم چې تر څو بل قطر سات شي. خی کنټرول زیډ لسنه شو د دې کاپي شو موف ټول ورته انتخابوم دا به لږ لاندې کوم چې ټول مکمل شي. وختي چې مانه صرف لس انتخاب شوی دا به زه ولیکم چې دا 18 اوکې 18 اوکې 19 شل د 21 د 22 د 23 دوه کلکه کوم دی باندې دوستانو 18 نه تر 23 پورې د نه زه کاپي اخلم بیا موف ټول ورته انتخابوم دا لاندې کوم دسې دا ځای نیسم دوستانو 23 څلېرویشت پنځهویشت شپږویشت اوویشت اتهویشت نهویشت د 10 جنوري میاشت چې دوستانو جنوري میاشت چې دوستانو دا فکر کوم یو 10 راځي دا به زه ورته انتخاب کوم دا دوه کاپي واخلم دلته به را خلاص دلته به را پرېږدم دلته ورته زه لیکم چې یو 10 اوکې رنګ ته به تغییر ورکړم دا به زیړ کړم تر څو دا هم رخصتي کې راځي اوکې اوکې اوس چې دوستانو دغه میاشت رنګونه چې دي دې ته زه تغییر ورکوم دا من انتخابوم ورته دا به زه سپین کړم اوکې دا به مې سپین کړم واخی ټول سپین شو خیر دا ورته زه انتخاب کوم دا به جوړ کوم یوازې خلاص تر څو دا لاندې سره برابر شي دا زه انتخابوم کنټرول ټي دا به لږ دې خواته کوم معمولي بس اوس چې دی دوستانو د دې دا لاندې بارډر چې دی دا به زه لږ غټ کوم داسې دا به زه انتخاب کوم داسې کنټرول ټي دا به لږ نری کوم دوستانو چې پاس سره صحیح راشي داسې دا به لږ داسې غټ کوم تر دې حده پورې دا به دې خوا نه لږ غټ کوم بس
همدارنګه د دې د پاس څه چې د شیپ دا به لږ لاندې سره برابر کوم چې نورم ښایسته شي. دا په ډیزاین کې دوستانو کوشش وکړئ چې الاینمنت څنګه چې مخکې مو تاسو ته ویل دې ته باید ډېر جدي پام وسي. ټول ډیزاین ښکلا چې دی بیا که چېرته دغه الاینمنت یا خط کشي نظر کې مو نه لرو هغه ټول ډیزاین هم چې دی دا بې خونده کوي. داسې بیا چې دی دوستانو زه راځم دلته دا به لږ داسې دلته راوهلم داسې فکر وکړئ چې یو څه لیکلي یم دي مثال بعضې جنتریګانې چې دي یو عکس چې بیکګراونډ کې عکس یې لګولي بیا یو شعر مثال پکې یا یو کوټ سي پکې شارټ یو څه اقوال زرین یو څه لیکلي دلته مثال دا ورته د کنټرول ټي وهمه دا به زه منځته راولم دې حده پورې بیا اوکې. او د دې عکس ته چې دی اوس د دې عکس ته هم زه تغییر ورکوم دا زه ډیلیټ وهمه راځم فایل ته بیا راځم دوستانو پلیس امبیډ ته دلته یو بل عکس دی دوستانو دا مې هماغه ویب سایټ نه اخیستی فکر کوم چې وبخښئ کوم عکس و کنټرول زیډ ښه دغه عکس دی دا زه انتخابومه ډیلیټ فایل پلیس امبیډ ډاونلوډ دغه عکس راخلم دا دلته زه راخلم شفټ ورسره نیسم دوستانو یا دغه چک باکس باندې چک کومه دا به لږ داسې غټ کړم دا به لږ منځ ته راوهلم تر څو دا تعمیر عکسونه صحیح ښکاره شي دوستانو. اوکې دا به راواخلم د دې لاندې به راولم داسې دې حده پورې د دې رنګ ته هم چې دی دوستانو زه تغییر ورکوم دا زه انتخابوم بیا راځم ایمیج ته اجسټمنټ ته یو سچوریشن کلرایز باندې زه کلک کوم د دې عکس رنګ هم چې دی دوستانو هغه رنګ دې رنګ ته راولي تر څو دغه میچنګ کلر میچنګ چې دی دا سره جوړ شي. اوکې اوس دوستانو که چېرته زه راشم دلته جنوري انتخاب کوم ګورئ د جنوري میاشت چې دی د دې دا جنتري جوړ شو. اوس که د فبروري تاسو جوړوئ د جنوري نه کاپي واخلئ همداسې عکسونه شیپونو د نور شیانو سره غرض مه کوئ صرف دغه نمرې چې دي دې سره غرض وکړئ چې تر څو دا څه چې دي دا نمرې چې دي یا دا ورځې چې دي دا سره تبدیلیږي. دې نه پس چې دی دوستانو تاسو دغه ډیزاین جوړ کړو اوس خپل کلاینټ ته چې لیږي دا بیا موکپ کوي دغه موکپ داسې دی دوستانو چې دغه څه چې دی پرنټ د مخکې تاسو ته د دې هغه ډیزاین ښکاره کوي او بل چې دی عموما کله که تاسو خپل کلاینټ یا کسټمر ته دغه خپل ډیزاینونه لیږي دا چې جی پی جي کې ورته ولېږي کیدای شي دا خوښ نه کړي نو موکپ یې کوي نو فکر وکړئ چې 100% کې تقریبا 90% چې دی د ریجیکټ کېدو امکانات یې نشته. د موکپ لپاره چې دی دوستانو یو ویب سایټ دی د فری پیک په نوم باندې دی چې دغه ځینه تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. ما دغه موکپ چې دی ډاونلوډ کړی د دې ویب سایټ چې دی لینک تاسو ته به زه ډسکرپشن کې هم ورکوم په دې کلیک وکړئ دوستانو دلته چې دی وګورئ ډاونلوډ او دا فارمټ باید پی ایچ ډي وي دوستانو ښه دا ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ چون ما سره الریډي شته تاسو دا ډاونلوډ کړئ دا تاسو ته ډاونلوډ کېږي بیا راشي فوټوشاپ کې دا خلاص کړئ. زه راځم خپل فوټوشاپ ته دوستانو دغه موکپ چې دی دا زه خلاصوم فایل ته ځم اوپن ته ډیسکټاپ کې چې دی دوستانو په نیو فولډر کې غالبا چې ما دلته ایښی دی په دې زه کلیک کوم دغه دی دوستانو دغه موکپ چې دی ما ډاونلوډ کړی په دې باندې کلیک کوم اوپن. اوس چې دی دوستانو دغه موکپ دی اوس زه غواړم چې دغه عکسونه چې ما ډیزاین کړي یا دغه کلنډر چې ما ډاونلوډ کړي په دې باندې ځای په ځای کوم زه اول لازم دلته د جنوري میاشت دی په دې زه کلیک کوم فایل سیو اس تاسو که چېرته نوی ورژن نه استفاده کوئ کولی شئ د ایکسپورټ نه استفاده وکړئ زما هم تقریبا نوی ورژن د سیو اس نه هم زه کولی شم او د څه نه هم کولی شم د ایکسپورټ نه دا ورته جی پی جي انتخابوم دلته نیو فولډر ورته انتخابوم دلته مثال ورته لیکم چې جنوري صحیح شو سیف کوالټي های باید دوستانو اوکې. اوس چې دی دا زه سیف شو دوستانو دا زه انویزیبل کوم دغه کور چې دی دا زه ورته راخلم کلیک کوم په دې باندې بیا زه راځم فایل ته سیو اس په دې کلیک کوم سیو آن یور کمپیوټر دلته نیو فولډر دلته ورته زه انتخابوم مثال کور صحیح شو دا به ورته جی پی جي انتخاب کوم داسې سیف اوکې.
بیا راځم خپل موکپ ته دلته په دې زه یو کلیک کوم دوستانو دلته وګورئ دوه موکپ دي دلته ورته زه کور راولم دلته د جنوري میاشت چې کوم عکس دی هغه ورته زه راولم که چېرته دلته دې ته فکر شي پلیس یور ایمیج هیر په دې زه کلیک کوم رایټ کوم سایډ دی دې ته زه جنوري راولم په دې زه کلیک کوم دوستانو ګورئ په دې عکس د دوه کلیکه کوم بل صفحه راته خلاصېږي بیا زه راځم فایل ته بیا راځم دوستانو پلیس امبیډ ته دلته ورته وایم جنوري انتخاب کا پلیس دلته دا زه رااخلم داسې دا به زه لږ غټ کړم داسې تر دې ځای پورې دا فکس راشي پکې اوکې بیا سیو وهم دوستانو کنټرول اس دلته زه راځم وګورئ دا موکپ چې دی دا دلته راته ځای په ځای کړه د دې رنګونه هم چې دي دوستانو دلته تاسو ته اپشن یې ورکړی ښه تاسو کولی شئ چې رنګ ته هم تغیر ورکړئ وګوره چینج کلر دا رایټ سایډ و په دې زه کلیک کوم داسې رایټ ورته انتخابوم دغه رنګ چې دی په دې دوه کلیک کوم دوستانو کوم رنګ ورته انتخابوم زه ورته دا رنګ واخله تر څو دغه جنتري سره ښایسته راشي دوستانو اوکې دغه رنګ ته هم تغیر ورکوو مشکل نشته بیا زه راځم دوستانو دې ته په دې زه کلیک کوم بیا دا زه داسې کوچنی کوم اوس چې دی د رایټ عکس هم خو واچو لیفټ اچو په دې کې لیفټ باندې زه کلیک کوم دوستانو په دې یو کلیک دوه کلیکه کوم ماته بله صفحه خلاصېږي بیا زه راځم فایل بیا راځم پلیس امبیډ بیا راځم کور ور انتخابوم دا بیا زه دلته راوخلم دغه دې ته دا زه لږ غټوم د دې ساحې پورې تر څو دې ته فکس راشي اوکې کنټرول اس بیا که چېرته دلته راشو دوستانو بخې دا دی دا وګورئ دا هم ځای په ځای شو د دې رنګ ته هم تغیر ورکوم چې تر څو دغه سره جوړ شي زه راځم دوستانو دلته دې باندې کلیک کوم دغه رنګ دوه کلیکه کوم دې باندې دغه رنګ ورته انتخابوم اوکې دغه لوګو ته هم چې دی دې ته هم تغیر ورکوم چېرته زه راشم دلته دغه دې باندې زه کلیک کوم داسې راځم دغه لوګو ته زه تغیر ورکوم دلته یو شیپ ورته ډرا کوم اول داسې دې سټروک چې دی دا زه نن اخلم کنټرول ټي دا به لږ غټ کړم داسې بیا زه راځم د دې رنګ چې دی دوستانو فکر کوم دا رنګ صحیح خپل رنګ دی بیا لوګو ورته راولم زه وګورم فایل اوپن دغه لوګو دی دا دلته زه ډرایګ کوم د دې رنګ ته هم تغیر ورکوم دا به ورته زه کلر وبللی دا به زه زیړ کړم داسې اوکې کنټرول ټي دا به د منځ ته لږ راولم دا به لږ غټ کړم داسې اوکې کنټرول اس که چېرته دلته راشو دوستانو وګورو دغه لوګو چې دی دا ځای په ځای شو په دې هم زه کلیک کوم دا دوه کلیکه کوم دې باندې دوستانو بیا راځم دلته هم یو شیپ وباسم بیا راځم لوګو چې دی زموږ لوګو دغه دی دوستانو په دې زه کلیک کوم ته هم دلته راولم اوکې په دې زه کلیک کوم په شیپ باندې د دې هغه سټروک چې دی دا نن کوم ورته کنټرول ټي دا به لږ غټ کړم سایډونو نه چې پوره واخلي دا په دې زه بیا کلیک کوم کلر اوورلی ورته انتخابوم اوکې کنټرول ټي دا به لږ پاس کړم داسې دا به لږ غټ کړم داسې دې حده پورې اوکې بیا کنټرول اس یعنی سیف که چېرته دلته راشو دوستانو خپل دغه موکپ وګورو ګوره دغه لوګو هم ځای په ځای شو او دغه لوګو هم چې دی دا هم ځای په ځای شو دې نه پس چې دی دوستانو راځو فایل ته سیو اس ته سیو آن یور کمپیوټر دغه نیو فولډر کې چې دی مثال لیکو چې اے بی سی مثال لیکو چې کلینډر موکپ پی دا ورته جی پی جی انتخاب کو دسه سیف دا به های کوالټي ورته ونیسو اوکې اوس که چېرته راشو دوستانو خپل نیو فولډر ته
دغه دلته زموږ نو فولډر دی د موکپ وګورو دلته دغه دی دوستانو دا وګورئ دغه زموږ لاس ریزلټ یا فاینل څه چې موکپ دا دی دغه موکپ چې د خپل کسټمر ته ولېږئ نو هغې بیا خو تاسو ته ویل چې د دې ریجیکټ کېدو امکانات بیا ډېر کم وي ځکه چې ټول ډیزاین ورته لکه ښکاري داسې چې دا پرنټ شوي په میز باندې پراته وي دغه شی دوستانو دا زموږ د نن درس پروجیکټ چې تاسو ته مې وړاندې کړل د نورو ویډیوګانو لپاره چې د زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان